راستانه شوي درېیمه برخه. ته مسلمان یې؟ هو مسلمان یم. له کله نه مسلمان شوی؟ 11 کلنۍ کې. کومو بدلونونو سره مخ شوې؟ نه پوهېږم، په الله باور او داسې خبرې. زه داسې نه پوهېږم. زه باید په دې اعتراف وکم، زه نشم کولی چې وایم عمل کې ډېر ښه یم. کله چې زه 11 کلن وم نو په واشنګټن کې مې ژوند کوه. هلته زموږ له کور لرې یو دوکان و چې ټول پکې مسلمانان و او کار یې کوه. موږ به هلته تلو، ټوکې به مو کولې او زه معمولا داسې هلک وم چې هر څه ته به مې پام کوه. نو ما د هغوی د دین اړوند پوښتنې کولې او یو هلک و چې په ډېر صبر او مینه به یې زما پوښتنې ځوابولې. زما یې جزیات خوښ شوه او فکر کوم دا لامل شو چې پرېکړه وکم. نو ما ایله د روحي ژوند لپاره یوه معنا پیدا کړه. ما هم مسلمانان لیدلي او دوی داسې شیان وایي چې زه یې هم حیرانه کړی یم. هغه د زمزم اوبه ښایم. هو، سعودي عربستان کې د زمزم مقام شته ده. کیسه یې راته داسې وکړه چې یوه کورنۍ چې له تندې مړه کېده له دې ځایه تېرېده او له دې اوبو یې ګټه اخیستې وه. زه او ته کولی شو دا ځای ووینو؟ ښه نو زه خو یې لیدو ته تلای شم، خو ته باید له خلکو سره اړیکې ونیسې. کله هلته لاړ یې؟ هو، لاړ یم. نو هغه ځای یوازې د مسلمانانو لپاره دی، نه د ټولو خلکو لپاره؟ نه، او نه باید هم واوسي. هغه سړی چې تا یاد کړ نبي ابراهیم علیه السلام او د هغه بیبي وه. د زمزم لغت په اصل کې د ودرېږه معنا لري. هغوی چې په عربي پوهېږي ځکه هغه وخت اوبه راووتې او ډېرې زیاتې روانې وې. نو بیبي ورباندې چیغې وهي او ورته وایي ودرېږه ځکه هغه ډېره حیرانه شوې وه، په داسې حال کې تږې هم وه. کوم څه چې ما ته خاص دي اسلام کې هغه د وحدانیت موضوع ده، ځکه دا منبع مونږ باندې ډیره مهربانه ده او کیدای شي مونږ د هغه شکر سم ادا نه کړو. خو اسلام کې هر څه اړیکه لري. نو دا خبره معمولا عامه نه ده بلکې یوه ډیره خاصه او بنیادي دینی باوري موضوع ده. نو اسلام ښکلی دین دی او زه د یو ښکلي دین خاوند یم. او جالبه ده چې زموږ په دین کې د ابراهیم علیه السلام نه یادونه کیږي او تاسو همدا په عیسویت او یهودیت کې پیدا کولی شئ. خو مهمه خبره دا ده چې دا ځای مونږ لپاره خاصه معنا لري. دا هغه ځای دی چې زده کړه پکې کوئ او پوهه پکې ترلاسه کوئ. خو که چیرته ورځئ او روحي معنا نه یې خوند نه اخلئ، وینئ یې او راځئ، نو معنا نه لري. ښه نو زموږ اوسنی ولسمشر وایي چې باید مسلمانان له هېواده بهر کړو. په دې اړه تاسو څه احساس لرئ؟ پوهېږئ، زه له داسې یو سړي نه د مهربانۍ هیله نه لرم او تل فکر کوم له داسې سړي باید د داسې حماقت هیله ولرو. زه غواړم ووایم چې له ده نه د هغه څوکۍ کیدای شي ډېر انسانیت ولري. خو آیا کولی شي یوه څوکۍ د انسان ځای ونیسي؟ بایدن ټرمپ ته تر ټولو د ستر تبعیض کوونکي ولسمشر خطاب کړی، خو دا خبره رښتیا نه ده. نو دا چې زه څه حس لرم له داسې خبرو وروسته ته رانه پوښتنه کوي؟